बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مو شوم ملګرو په نننۍ کلاس کې مې تاسو لپاره ډیر مهم ټکي راوړي تاسو کلاس تر پایه پورې ګورئ ان شاء الله دا ټول ارڅ به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړئ راځئ چې خپل نن کلاس شروع کو پهلنۍ ټکی موږ سره سره بیسن موږ څه ته وایي یعنی د لاسونو وینځلو ځای یعنی چې په کوم ځای کې تاسو لاسونه وینځئ نو تاسو هغې ته په انګلیش کې بیسن ویلی شئ بولسټر څه ته وایي تکیه ته یعنی تاسو خو به بالغ لیدلی که نه هغه پیډ شان ته نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ بولسټر بکټ څه ته وایي بالټۍ ته یعنی تاسو چې کومه بالټۍ کې اوبه اچوئ هغې ته په انګلیش کې ویلی شي بکټ ایور لوټه یعنی تاسو چې په کومه لوټه باندې اودس کوئ نو دې ته تاسو ویلی شئ په انګلیش کې ایور بول څه ته ویلی شي دا موږ ډونګي ته ویلی شو یعنی کو تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ډونګي ته په انګلیش کې څه وایي نو تاسو ورته ویلی شئ بول پیلو تکیه یعنی پیلو چې کومه دی دا تاسو سمپل موږ ورته په پښتو کې تکیه هم ویلی شو دې ته تاسو څه ویلی شئ بالغ یعنی موږ چې په پښتو کې ورته بالغ وایي پلیټ تالې یعنی پلیټ یعنی څه ته ویلی شي دا موږ تالي ته ویلی شو او بل پلیټ چې کومه دی هغه تاسو کور ته ویلی شئ FLAT پلیټ یعنی هغه تاسو یو پلیټ هم ورته ویلی شي یو وړوکی شانته کور هم ورته ویلی شئ بیلنس تلې ته په انګلیش کې څه ویلی شي بیلنس یعنی تاسو اوس غواړئ چې یو څیز وتلئ چې د دې وزن څومره دی نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ بیلنس چانډلیر څه ته ویلی شي دا موږ پانوس ته ویلی شو سوپ کیس صابوندانۍ یعنی صابوندانۍ ته په انګلیش کې موږ ویلی شو سوپ کیس میټ دسترخوان یعنی دسترخوان ته په انګلیش کې تاسو سمپل په انګلیش کې ویلی شئ میټ یعنی تاسو چې کله روټۍ خورئ تاسو ځان ته کوم دسترخوان اچوئ هغې ته تاسو په انګلیش کې میټ ویلی شئ باسکټ څه ته ویلی شي ټوکرۍ ته یعنی تاسو سره یو ټوکرۍ درسئ دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل باسکټ ویلی شئ یعنی تاسو سره یو داسې څیز چې هغې کې تاسو ګندګي ورچوئ هغې ته هم تاسو باسکټ په انګلیش کې ویلی شئ میچ باکس د تیلو دبلې ته په انګلیش کې څه ویلی شي میچ باکس لیمپ بلب یعنی بلب ته تاسو په انګلیش کې څه ویلی شي لیمپ یو خو لایټ دی لایټ تاسو رڼا ته هم ویلی شئ لایټ هم ورته ویلی شئ خو لیمپ چې کومه دی دې ته تاسو څه ویلی شئ بلب کپبورډ څه ته ویلی شي دا موږ المارۍ ته ویلی شو یعنی تاسو چې کومه المارۍ په هغې کې تاسو سامان وغیره ږدئ نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي کپبورډ واډروب موږ څه ته ویلی شو دا موږ د جامو المارۍ ته ویلی شو یعنی په کبورډ کې چې کومه دی هغه تاسو عام المارۍ ته ویلی شئ واډروب چې کومه دی تاسو هغه المارۍ ته ویلی شئ چې په کوم کې تاسو خپلې کپړې راځوړندوئ بلینکټ کمبل ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو بلینکټ سلک وی ریحم ہوتا سلک ریحم سکاپ لپټې ته یعنی تاسو به کتلي کوم زنانه وغیره یا ماشومان تاسو چې مطلب د سر نه له راته وښئ دې ته په انګلیش کې ویل شي سکاپ او لپټه یا څادر ته موږ په انګلیش کې شال هم ویلی شو ټیپ نلکه یعنی نلکې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو ټیپ یعنی تاسو چې اوس مثال خبره یو ځای نه اوبه راډخ کوئ مطلب تاسو اوبه استعمالوئ لاس وینځئ څه هم پرې کوئ تاسو چې کوم هغه نلکه کوله وښئ دې ته په انګلیش کې موږ سمپل ویلی شو ټیپ کارپټ قالین ته په انګلیش کې ویلی شي کارپټ موپلر چې کومه دی دا موږ ګلوربان ته ویلی شو یعنی دا ورکوټې دا اکثر خلک د خپلو غوږونو نه راته وهي ویلویټ مخمل چې کومه دي یعنی دا موږ سره ډېر پاستئ ډېر مزیداري دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ ویلویټ کویلټ بلستن چې کومه دی او کمبل کې فرق یعنی کمبل ته تاسو ته ما ویل چې هغې ته بلینکټ ویلی شي او کویلټ چې کومه دی دا بلستن ته ویلی شي دا به تاسو اکثر په خپلو کورونو کې هم زنانه جوړوئ نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي کویلټ کلاوز څه ته ویلی شي کلاوز موږ لونګو ته وایي یعنی لونګ چې کومه دی ښایسته بوی کوي نو دې ته تاسو په انګلیش کې څه ویلی شي یعنی کلاوز کرټنز موږ څه ته ویلی شو دا موږ پردو ته ویلی شو یعنی تاسو چې په خپل کور کې کومې پردې لګولي دي خپلو ور ته کړکو ته نو دې ته په انګلیش کې تاسو څه ویلی شئ کرټنز یعنی پردې مګ چې کومه دی دا موږ پیالۍ ته ویلی شو پیالۍ ته په انګلیش کې کپ هم ویلی شي CUP کپ یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې په مګ او کپ کې فرق څه دی نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شئ چې مګ موږ پیالۍ ته وایي چې کومه لږه غټئ یعنی تاسو به کونډې والا پیالۍ لیدلې ډېره زیاته غټئ نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ مګ
په دې مګ باندې تاسو اوبه هم څښلی شئ، یعنې ایز ا ګلاس هم تاسو استعمالولی شئ. نو مګ چې کومه دی دا مګ پیالۍ ته وایي، خو کومې پیالۍ ته چې کومه ډېره غټه وي، او کپ چې کومه دی دا موږ وړې پیالۍ ته وایي. فلاور ویس، فلاور ویس څه ته وایي؟ یعنې دا ګلدستي ته وایي. یعنې فلاور ویس دا موږ په پښتو کې مطلب دی ته موږ ګلدسته وایي. یعنې دا موږ سره داسې چې ګلونه ډېر ګلونه راجمع شوي او مطلب په یو څیز کې اچولي. مطلب دا اکثر تاسو کو ودونو کې به تاسو دا لیدلي، یا چې اکثر میلمانه هم راشي نو دا ورته خلک دي مخې ته نو چې راځئ په ښایسته ښکاري. نو دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ؟ فلاور ویس. ملګرو دا اوس زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. په دې کلاس کې ما ستاسو دپاره ډېر مهم ټکي راوړي، نو زه امید کوم چې انشاءالله دا ټول ټکي به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړي. ملګرو که چېرته تاسو ته په څه کې مسئله نو تاسو ما ته بالکل په کمنټ سیکشن کې وایئ، نو زه به تاسو ته په هغې باندې ویډیو جوړوم، زه به تاسو له ریپلای هم درکوم. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو، اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.